سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به مونږه دوه کیکونه جوړو. دا کیکونه په پیاله کې جوړیږي او دې ته 1 منټ کیک وایي. اولنی کیک چې زمونږ دی دې ته وایي براونی. د ټولو نه مخکې به زمونږ په کاري 3 قاشوغې اوړه یعنی سپین اوړه میده اوړه، بیا به زمونږ په کاري کې 2 قاشوغې چینی، 2 قاشوغې کاکاو پاوډر، د وړې قاشوغې 4 حصہ ونیلا چینی یعنی ونیلا شوګر، د وړې قاشوغې 4 حصہ بیکینګ پاوډر، لږه غونډه کې مالګه، دا ټول به د یو بل سره ولړو او ښه به میکس کو. یا به پکې ورواچو 3 غټې قاشوغې پی یعنی ملک، 2 قاشوغې تیل یعنی غوړي، او ښه به یې د یو بل سره ولړو. یوه غټه قاشوغه چاکلیټ چنکس به پکې ورواچو، لږ غونډه کې به یې ولړو چې پکې ډوب شي. په مایکروویو کې به یې کېږدو او د 1 منټ دپاره به یې تاو کو په اخرنۍ اور باندې. اوس به یې راواخلو او لږ غونډه کې د چینی پاوډر به پې د پاسه ورواچو. نو زموږ کیک تیار دی. دویم کیک دی چاکلیټ کیک. د دې دپاره به زموږ په کاریږي 2 غټې قاشوغې اوړه، دا د قاشوغې ناپ مې ورسره ایښودی دی. یوه قاشوغه چینی، یوه قاشوغه کاکاو پاوډر، د وړې قاشوغې 4 حصہ بیکینګ پاوډر، او ښه به یې میکس کو د یو بل سره. بیا به پکې ورواچو 3 قاشوغې پی یعنی ملک، یوه قاشوغه تیل یعنی آیل، ښه به یې میکس کو. داسې چاکلیټ غونډه کې به دې جوړ شي. یوه قاشوغه نوټیلا به پکې ورواچو، دا کیک ډیر مزیدار او خوندور جوړیږي. د وړو دپاره ډیر ښه دی. یوه غټه قاشوغه چاکلیټ چپس به پکې ورواچو په سر باندې. دا به پکې نه لړو، دا به داسې پاتې وي. او په مایکروویو کې به یې کېږدو. د
د 1 منټ دپاره په اخرني اور باندې، یعنې د مایکروویل په اخرني اور باندې. نو دا دی زموږ چاکلیټ کیک هم تیار دی. لږ د چیني پوډر به پې د پاسه ور واچو. دا دی زموږ براوني داسې ښکاري، ډېر مزهدار، او چاکلیټ کیک دغسې ښکاري. نو زموږ چینل سبسکرایبول مه هېروئ. د الله په امان.